شیطان یو داسې مخلوق ده، اولین کوشش یې دا ده چې انسان د خپل خالق پر رابطه باندې غلط عقیده ورته خپله کړي. یعنی انسان په ذهن کې داسې خبره راسي چې خپل خالق ته د مخلوق صفات ثابت کړي، یا بل مخلوق داسې پیدا سي چې هغه ته د خالق صفات ثابت کړي. که په دغو دوو کارو کې یو کار انسان وکړي، یا یې د خالق صفت خاصه هغه خصوصیات چې په خالق پورې خاص دي هغه یې مخلوق ته ثابت، نو دا ته د شریعت په اصطلاح کې شرک ویل کېږي، دا کفر دی. یا د مخلوق هغه صفتونه چې په مخلوق پورې خاص دي هغه یې خالق ته ثابت کړو، نو دا ته شرک وایي، دا کفر ځینې جوړ سي، شرک سي. او دا په شریعت کې تر ټولو هغه لوی جرم ده چې الله جل جلاله موږ ته خبر را کړی ده چې دا داسې جرم ده چې الله یې نه بخښي. د دې کښته نورې نافرمانۍ، نور جرمونه، نور بدکارونه کېدلی شي چې الله یې وبخښي په یو طریقې سره، لیکن شرک و کفر داسې یو بیماري ده، داسې ناجوړي ده چې په هیڅ طریقې سره یې الله نه بخښي. او د شرک دا معنا ده چې یا د خالق صفت خصوصه یو مخلوق ته ثابت کړي، یا د مخلوق صفت خاصه و خالق ته ثابت کړي. په دغو دوو کارو کې هر کار کدی وکړي شرک ثابتېږي. دی آیات کریمه سر کې چې موږ تلاوت کوي، آیات نمبر 114 د سورة نساء: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ان الله بشک علی سید لا یغفر نه بخشي، ان دا خبره نه بخشي یشرک به چې لالا سره شریک ونیول. څوک چې لالا سره شریک ونیسي، یعنی د الله یو خاص صفت راواخي مخلوق کې ثابت، یا د مخلوق یو خاص د مخلوقیت صفت خالق ته ثابت کی، دا شرک سو. او شرک داسې ناجوړي ده، الله جل جلاله د آیات کریمه کې وایي چې الله یې بخښي نه. دلته هم د آیات کریمه راغلی ده چې شرک الله نه بخښي. تر دې مخکې په دې سورة نساء کې بل ځای هم د آیات راغلی ده چې الله شرک نه بخښي. ویغفر بخشی ما دون ذالک هغه چې کښته وي تر دا شرک، دا بخښلي من هغه چاله ریشه او چې خوښه یې. کله کله الله جل جلاله چاته دا خوښه سي چې ګناه ور وبخښي، خو داسې ګناه سي تر شرک را کښته وي. شرک یعنی کفر، کفر الله په هیڅ طریقې نه بخښي. د کفر سره چې هر څونه ښه کارونه سړی وکړي، هر څونه الله ته نږدې کارونه وکړي، خو چې شرک ورسره یې الله یې نه بخښي.
او تر شرک راکښته نور کارونه څه دي نور کېدلی سای چې الله یې په یو سبب سره وبخښي او سبب داسې سبب کېدلی سای چې کله کله یو مومن مسلمان په خپله زندگی کې یو داسې نیک کار وکړي چې الله ته هغه کار ډېر محبوب وي ډېر ورته خوښ وي نو د هغه کار په وجه بیا آینده راتلونکي کې غلطۍ و ګناه وي هم الله